السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول برابر روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو درو ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په موبایل کې د ګالرۍ ویډیوګانې، عکسونه او هر ډول فیلونه چې تاسو سره وي هغه د خپلو ملګرو څخه پټ کړئ. نو د بغیر له اپلیکیشن څخه یې تاسو کولی شئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو بغیر له اپلیکیشن څخه تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه، ویډیوګانې او همداشان نور محفوظ فیلونه د خپلو ملګرو او دوستانو څخه پټ کړئ. نو زه تاسو ته اوس ښیم دوستانو، ما سره دغلته ویډیوګانې تاسو کتلی شئ چې ما سره څومره ډېرې ویډیوګانې دي. همداشان په فایل منیجر کې زه تاسو ته ښیم فولډر کې چې ما سره 420 ویډیوګانې دي دوستانو. تاسو لیدلی شئ 420 ویډیوګانې دي. نو زه به دا ویډیوګانې څنګه پټوم؟ نو دې لپاره دوستان تاسو راشئ په خپل موبایل کې به فایل منیجر را خلاص کړئ. دغه فایل منیجر دوستانو په هر موبایل کې وي، که هغه سمسنګ وي، همداشان اوپو وي، که هر موبایل وي دوستانو، که هغه هر غټ موبایل وي دوستانو هغې کې شته دی. نو تاسو په فایل منیجر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په فایل منیجر باندې کلیک وکړو نو اوس به ورته هغه فولډر تاسو انتخاب کړئ، کوم فولډر کې چې تاسو سره شیان وي، یعنې عکسونه وي، ویډیوګانې وي، همداشانتې نور معلومات وي. نو تاسو کولی شئ چې هغه پټ کړئ د دوستانو څخه. نو دې لپاره تاسو هغې فولډر ورته انتخاب کړئ، په هغې فولډر باندې به ګوته کړئ دوستانو، سلیکټ به یې کړئ او د هغې رینیم دوستانو، دې فولډر رینیم یې نوم چې کوم دی هغې په سر کې به یوازې تاسو یو ډاټ ولګوئ دوستانو. یعنې رینیم ته به راشئ، نوم بدلېدو ځای ته دوستانو، او په دغه سر کې به یوازې یو دغه ډاټ دوستانو تاسو ولګوئ. تاسو لیدلی شئ دغه ډاټ به تاسو ولګوئ او په دغه ټک مار یعنې په صحیح نښان باندې به کلیک وکړئ. کله یعنې په دې باندې ډبل کلیک دوستان تاسو وکړئ. کله چې په ډبل کلیک وکړئ دوستان تاسو لیدلی شئ چې د دې څخه هغه فولډر لاړئ، 420 ویډیوګانې پکې وي. زه اوس تاسو درښیم چې ما سره هغه ویډیوګانې شته دی او که نه. تاسو دلته کتلی شئ دوستان چې دا ویډیوګانې ما سره وي دوستان، ټولې د دې څخه ختمې شولې. څنګه چې ما موبایل ریفرش کړ دوستانو دغه ویډیوګانې د دې څخه ختمې شوې. همداشان تاسو زه په فایل منیجر کې درښیم چې ما سره په ویډیو کې دوستانو یوازې 6 ویډیوګانې پاتې دي او هغه نور ټول ویډیوګانې د دې څخه تللي. تاسو لیدلی شئ چې هغه ټول ویډیوګانې د دې څخه تللي دي. نو اوس تاسو څنګه کولی شئ چې بېرته هغه ویډیوګانې چې تاسو ضرورت پېښ شي، ویډیوګانې وي، عکسونه وي او هر شی وي دوستانو، هغه بېرته تاسو راوباسئ. نو دې لپاره دوستان تاسو په دغه 2 ډاټه چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ او په سیټینګس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو ډسپلی هایډ پیس دوستانو دغه تاسو ته لومړی سرګي چې تاسو ته ښکاري په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ او دا بټن به بېرته دوستان تاسو آن کړئ. کله چې دغه بټن آن کړه نو اوس به دوستان تاسو راشئ، هغه فولډر به ورته انتخاب کړئ، کوم فولډر چې تاسو لومړی پټ کړی و. نو زه ورته دغه فولډر دی دوستانو، په دې باندې بیا تاسو دوستانو ګوته کېږدئ. کله چې به ګوته کېښودل نو بیا به رینیم یعنې د نوم بدلېدو ځای ته راشئ او دغه ډاټ به ترې بېرته ختم کړئ او ډبل کلیک به په دغه ټک ماره ډبه باندې وکړئ. تاسو کتلی شئ دوستانو چې ټولې ویډیوګانې بېرته زما سره په میموري کارډ او یا هم په فون کې بېرته راغلي. تاسو زه درښیم دوستانو دغه دی اوس ګورئ، زه موبایل ریفرش کوم دوستانو، دغه دي ویډیوګانې را روانې 98 شولې. همداشان تاسو زه اوس ښیم دوستان، دغه دی ټولې ویډیوګانې بېرته راغلي. تاسو لیدلی شئ چې دا ریفرش کوئ بېرته لږ وخت په اندازې سره ټولې ویډیوګانې بېرته خپله راځي. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو دې سره حتما لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو امیدوارېږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.